السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي محمد الباس او تاسو ګورئ الحقایق کمپیوټر چینل. زه نن د نهمې ویډیو د قرار سره حاضر یم چې تېره ویډیو کې موږ ټکس مینیو ویلې وه چې په ټکس مینیو کې موږ سره څه څه دي او دغه څه دپاره یوز کېږي. په دغه کې موږ څه څه کولی شو هغه ټول موږ په تېر ویډیو کې ویله تېر درس کې. نو نن به موږ په کورورا کې ټیبل وایو چې ټیبل کې موږ سره څه څه دي او دا څه څه لپاره یوز کېږي، څنګه یوز کېږي. نو دې کې به مختلف سټیپس چې تاسو ته ښکاري دغه دا ټول به نن ووایو انشاءالله. ټول ناول به موږ دلته ما یو دا یو څو دوه شیان ایښوستي دي. نو دا به انشاءالله منځ کې دې ته ضرورت راځي دا به ترې بیا زه اپلای کومه. د ټول ناول موږ سره چې کله جدول کولاوو نو دې ځای کې موږ سره لیکلي کریکټ نیو ټیبل. نو دې باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته موږ ته دا بورډ راشي. په دې کې موږ سره اول دی نمبر آف روز او نمبر آف کالمز. دلته کې ما لیکلي دي کالمز چې کوم دی نو دا داسې باندې څومره کېږي یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس. دې ته ویل کېږي په داسې باندې چې کومې خانې راځي دې ته ویل کېږي کالمز انګلیش کې. دا روز ټیک شو، دې ته ویل کېږي روز. او داسې په داسې باندې چې کوم ښکته راځي په داسې باندې لکه یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لس یوولس داسې. نو دې ته ویل کېږي په انګلیش کې کالمز ټیک شو. نو رو او کالمز دا تاسو لږ ځان سره یاد ساتئ ټیک شو. دلته چې کله زه دس ولیکم نو دا ما سره په داسې باندې کې دس جوړېږي ټیک شو، په داسې باندې. او چې کله دلته زه ولیکم چار نو دا ما سره په داسې باندې چار جوړېږي ټیک شو. نو دې ته رو ویل کېږي او په داسې ښکته باندې دې ته کالم ویل کېږي ټیک شو. بل دې کې موږ سره دلته لیکلي هایټ او ویټ. نو دا موږ ته وایي چې تېره تاسو دې په داسې باندې چې کومې خانې راځي په دې کې څومره فاصله ساتئ او چې په داسې باندې راځي نو دې کې څومره مطلب د دې خانې او دې خانې منځ کې څومره فاصله ساتئ. نو دا به تاسو ته اوس پته ولګېږي. دا به زه فی الحال 4.4 کمه ټیک شو. دا به زه 2.2 کم ټیک شو. نو مثلا زه دلته کې نو اوس 5 نه دې ځای نه زه چیکو اخلم او دې ځای نه زه 2 اخلم. نو تاسو اوس وینئ ګوره دا ما سره وایي ټیک شو. فاصلې ته وګورئ دلته کې دا فاصله هم دغه رنګه ده ټیک شو. فاصله هم دومره شوه او په داسې باندې ما سره چې راوستل دې ته ویل کېږي رو ټیک شو. او په داسې باندې ما سره دوه دانې راوستل هغې ته ویل کېږي کالمز. نو کالم او رو تاسو دغه وپېژنئ. په دې کې خامخا دا لازمي ضروري ده. نو دې کې تاسو سایز هم وپېژندو او دې ته ویل کېږي سایز ټیک شو. نو دا هم تاسو دلته کې 2.0 ورکئ او دا دغه رنګه شي. څومره تاسو بیا سایز دغه په کار هغه تاسو دلته کې ناپ والي پوټه باندې بیا دلته ورکئ ټیک شو. دا بیا دغلته نه هم غځېږي راغځېږي هلته نه هم کېږي. مثلا زه دلته کې ورکوم دې نه 10 ټیک شو. دلته زه ورکوم 20 ټیک شو. نو اوس ته ګورئ رو به ما سره 20 راځي او کالم به ما سره 10 راځي. نو تاسو اوس وګورئ دې ته ویل کېږي کالم او رو چې دې ما سره په داسې باندې څو روګانې راوستي داسې داسې ما سره 20 دغه راوستي روز داسې باندې 1 2 3 4 5 6 دغه ځای پورې 20 شو ټیک شو. دا موږ سره دې ځای کې هم ښایي ټیک شو. مثلا تاسو کمول او زیاتول دې ځای نه سایز چې کوم ځای ته یې وړئ هغلته سایز بدلېږي. دغه ځای نه د وړلو راوړلو قصه کېږي دې ځای نه چې مثلا په داسې څومره وړئ داسې باندې هغه دا دومره څه لازمي ده. دلته نه هم موږ سایز ورکولی شو دې له ټیک شو. او دلته نه هم سایز په داسې باندې په دې باندې داسې. بل دلته کې موږ سره ډایرکټ دا لیکلي دي چې ته 20 نه 19 غواړې نو وګورئ رو به کمیږي. زه وایم چې یاره دا 3 شي ټیک شو. دلته نه تاسو دا هم کمولی شئ زیاتولی شئ. دې ځای نه دغه کمیږي زیاتېږي. دې ځای نه د دې بیکګراونډ رنګ ورکول کېږي ټیک شو. دا وګورئ بیکګراونډ رنګ دې له دې ځای نه ورکول کېږي ټیک شو. مثلا تاسو تور ورکوئ کمیه ورکوئ. نو مثلا زه راځم صرف دې یو څو ورکومه چې دا د موږ سره دا تور رنګ وایي. بیکګراونډ ته به راشي. بیکګراونډ کې باید لکه تاسو دې ته
دا رنګ ورکړئ. ټیک شو. او دلته به تاسو بیا د دې دغه غاړو بارډر رنګ هم ورکولی شئ. مثلا ټول بارډر راولئ، نه صرف د دوو دریو له. نو تاسو وګورئ باټم نه صرف بارډر راولئ، ټاپ راولئ، رایټ لیفټ راولئ. او دغه رنګه دې ځای نه بیا تاسو د دې د غاړو دا کلر هم بدلولی شئ. ټیک شو. دغه رنګه د وګورئ. او دې ځای نه تاسو د دې د لیکلو د دغه سایز کرښې دا سایز هم غټولی شئ. نو ټیک شو. دغه رنګ دا به داسې سلیکټ کړئ. دې ځای نه تاسو بیا مارجن د دې دغه کمولی شئ. مارجن مطلب دې کې زه دننه لیکل کومه، مثلا دې کې زه دننه یو لفظ لیکم. نو دې کې مونږ لیکل اول دلته به راشو ټکس به کلیک کړو. ټیک شو. ټکس نه بس مونږ دلته کې دې کې داسې کلیک کړو، یا دې ځای کې ما کلیک وکړو یا دلته مې کلیک وکړو. نو اوس ګورئ دې کې زه کله لیکل کوم نو دا ماته بالکل د سر په نظر راځي نه. خو زه بیا سلیکټ کړم او سلیکټ نه بعد به بیا راشم او دلته دې له به مارجن ورکړم. ټیک شو. اوس ګورئ او ته دې له زه مارجن ورکومه چې یاره دا دې بالکل زیرو شي او ټولو کې دې زیرو شي. نو ګورئ او ته دا به اوس دلته مثلا هغه لیکل راښکاره شي، خو هغه ولې نه راښکاره کېږي چې هغه ډېر غټ شوي دي او دا خانه ډېره غوړه ده. نو ګوره زه داسې غټه کړم او پکې راښکاره شو. ټیک شو. نو مارجن مطلب دا دی چې دا لیکلو دلته زه ورکوم 2. ټیک شو. په ټولو کې دې 2 شي. اوس ګورئ پټ شو. نو اصل کې دا ځای وړوکی دی نو 2 نه اخلي. دې له زه ورکوم 0.5. ګورئ ټولو کې دې دا 0.5 شي. 0. دلته هم داسې ولیکي، ورپسې دلته کې هم دغسې، او بیا دلته هم اوس یې هم روانه وصل ځکه چې دا شیز وړوکی دی او موږ له سایز ډېر غټ ورکړو. ټیک شو. نو زه راځم خپل حال ته کنټرول زیډ سره دغه لیکل دې کې وکړم. مارجن مطلب دا دی چې ته په دې باندې داسې باندې څومره فاصله غواړې، په داسې باندې او په داسې او په داسې. نو دې ځای نه هغه مارجن موږ ورکولی شو. بل دې کې موږ سره چې کوم دی نو هغه دا شیز دی. ټیک شو. د دې به مطلب هم پوه کړم. مثلا موږ دلته کې دا ټیبل جوړ کړو. نو زه یم چې دې ځای کې دې باندې یو نوم راشي که نه، مثلا مدرسې نوم لیکي یا بل څه نوم لیکي، نو هغې لپاره تاسو دلته کې صرف دا ځای ټول خالي غواړئ. نو ګورئ دلته به راشي او په دې باندې به کلیک کې. ټیک شو. دې شارټکټ دی کنټرول M او داسې چې کلیک کړم نو دا ماته یو ته راواړول. ټیک شو. زه اوس دې کې کلیک کوم، دا لیکل منځ ته هم راوستلی شم، دې ځای نه دې له غټولی هم شم. مثلا دلته زه نوم مدرسې نوم ولیکمه. ټیک شو. دلته کې تاسو مدرسې نوم یا هر شي نوم انګلیش کې دی، اردو کې، هر ژبه کې تاسو دې ځای نه دلته کې نوم لیکلی شئ. ټیک شو. دې ځای نه ولې بیا دلته سایز ورکولی شئ او دغلته نه دا کرښې منځ کې لیکل. ټیک شو. دغه هر څه سیټینګ مې ته لیکلو ویلی او تاسو بیا د لیکلو سیټینګ خپله بیا وکړئ. مثلا دې ځای نه کول غواړئ. ټیک شو. دلته نه وله کول غواړئ یا مثلا دې ځای نه وله لیکلو سیټینګ کول غواړئ دلته نه. ټیک شو. دلته رنګ کلر هر څه شي، فونټ سایز وغیره هر څه شي دي، تاسو بیا دا دې ځای نه وله کولی شئ. ټیک شو. دې ځای نه هم موږ دې له کلر وغیره چینج کولی شو. نو هغه هم تاسو بیا کلر دې ځای نه ورکوئ. مثلا دلته کې دا وکړم او دا لږ شانې غټ کړم دې ځای نه، یعنې وتښتېدل لاندې، ځکه چې جدول وړوکی دی او لیکل پرې غټېږي نو دا به 14 کې برابر راځي. نو دغه رنګ تاسو دې ځای نه دغه لوبه ورسره هم کولی شئ. مثلا زه راشم او دا داسې ټیبل کلیک کړم دلته نه او دې له دغه بیکګراونډ کلر لیکل هر څه پکې تاسو بیا دغه ځای نه کولی شئ. بل په دې ځای کې موږ سره چې کوم دی نو ټیبل کې موږ سره دا کنورټ ټکسټ ټو ټیبل او کنورټ ټیبل ټو ټکسټ. اوس دې له به راشو چې داسې شي کړي. دا مسله خو حل شوه. تاسو د بیکګراونډ رنګ چینج کولی شئ، کرښې پکې زیاتولی شئ، کمولی شئ، هغه مسله هم اوس مخکې راشي.
خو اول ما دلته دا لیکل راوړي دي لکه شان د سورة فاتحه دا مې دې لپاره راوړی ده ګوره ورته مثلا موږ سره دا ټکسټ دی که نه دا لیکل دي نو زه یې وایم چې دا دې جدول ته واوړي قرآن کې چې دا څنګه لیکل شوي ده هغې ته یې اړومه یا مثلا نور لیکل دي بل څه شي تاسو هغه اړوئ نو رابسئ ټکسټ ته د ټیبل ته ټیبل کې به تاسو کنورټ ټو ټکسټ ووهئ ګوره ټکسټ ما ته وایي ته ټیپس سره ورکړي دا دي الفاظو منځ کې ټیپس ورکړی دغه کیبورډ کې دی دغه شپ نه بره کیپس لاک بټن د هغې نه بره ټیپس بټن ده چې دغې ذریعې سه ورکوي که نه زه ورته مې دا کوم چې صحیح دی ګوره دا به اوس دې ته راواښودل دا اوس ما ته دا سور نشان پلی کوي د دې مطلب دا دی چې تا سره دلته کې لیکل دي خو پټ دي یاره ګورې اوس د دې مارجن چې کوم دی نو هغه ډېر زیات دي زه به راشم دې له به مارجن دلته کم کم ټیک شو مارجن والا بالکل زیرو کم څلور واړو سایډو ته اوس هم راښکاره نه شو اوس به څه کول پکار دي ده لیکل ډېر غټ دي ګوره لیکل به یې چې واړه کولی شي ته دې ځینې یا مثلا دا جدول داسې غټ کمې جدول غټ کمه لیکلو به د جدول مطابق راوړي څومره یې جدول ولیکي هغه نه به لیکل هم واړه راوړي ټیک شو داسې هم موږ دې ځای نه دا وکړه خو دا اوس موږ سره پټ شو دا موږ سره لیکل چې کله داسې شي چې کله پې دا سرې نښې راشي مثلا موږ دې ته کنورټ ټو ټیبل لیکو ټیک شو او هغه منځ کې پټ شي نو بیا د هغې دپاره موږ دا یا په داسې باندې غځو او یا بیا شپ بټن سره په داسې باندې غځو ټیک شو چې په کوم طرف ته تاسو وغځوئ هغه طرف ته به دا ځي او دغه رنګ فاصله به دومره وي دې ته ویل کېږي مارجن دا مارجن ما دې له دلته نه کم ورکړي دي تاسو دا بیا دې له خپل سیټینګ کولی شئ دا دې ځای نه منځ ته کوئ مثلا څه شو دې ځای نه داسې سنټر ته کول ټیک شو دا لیکایي دې ځای نه تاسو ټوله داسې سنټر ته کوئ ټیک شو دې باندې کلیک کړئ دا ځای هم داسې دلته نه هم سنټر ته کړئ او په دې لحاظ سره هم داسې جدول دې منځ ته کړئ ټیک شو یا مثلا په فل جدول کې راولي یا مثلا لاندې باټم ته او دې ځای ته دلته سنټر ته ټیک شو دا ټول بیا تاسو خپله کولی شئ دغه ځای نه دغه هم شو بس دې ځای نه تاسو دغه د لیکلو سیټینګ دې ځای نه کولی شئ چې هغه مې تا په ټکسټ کې ویلي نو دې ځای نه موږ دا اړولی شو دا بیا تاسو خپل سور کې طریقې سره په ناف سره داسې کولی شئ ټیک شو مثلا دې سایډ نه څومره فاصله غواړئ ټیک شو دا ټول بیا دغه ځای نه کوئ دغه رنګ د بیکګراونډ کلر والا څنګه ورکوئ ټیک شو دې ځای نه بیکګراونډ کلر هم ورکولی شئ تاسو سپین کلر تور کلر زیړ کلر کوم کلر تاسو ورکوئ او دې ځای نه تاسو بیا دغه د غاړو ته چې کومې کرښې وي دې کلر هم ورکولی شئ مثلا دې ځای نه سور کلر مو غاړې کرښې له ورکړو دا دی دې ځای نه تاسو دغه غټولی هم شئ داسې یو شانې ډبره ښکاري دغه رنګ دې ځای نه دا منځته کېږي لیکل غاړو ته کېږي دغه شیونه مینه هم پکې دي ټیک شو نو دې ځای نه دغه ټول باډر یو سیټ ته بل سیټ ته دا کرښه ته کوم سیټ ته راولي دا غاړې ته ټیک شو دغه دی او دې ځای نه دغه روګانې او کیسې واقعېږي دغه هم ټولې قیسې مې ته وویله او دې ځای نه تاسو دا کلر بیا خپل حساب سره دې ځای نه چینج کولی هم شئ چې کوم کلر تاسو دلته کې خپل د خوښې کلر جوړ کړئ هلته یو څو کلرونه الریډي ورکړو مثلا تاسو به دا کلر لیدلی وي دا هم ډېر زیات استعمالېږي قرآن دپاره نو دغه فایده هم ټیبل کې کېږي ټیک شو بل په ټیبل کې موږ سره چې کوم دی نو هغه دی کنور ټیبل ټو ټکس مطلب دا لیکل خو ما ټیبل ته واړول خو زه یم چې یاره دا واپس روباسم ترې نه ټیبل ته به راشم دې باندې به کلیک کوې او دغه دې سرغې سره نو ګوره دا ترې واپس راووتل ټیک شو دا واپس شو دا ما ته واپس هغه حالت ته رال دغه نه ووتل دغه ټیبل نه ووتل بل دې کې موږ سره دغه انزرټ دی چې انزرټ کې موږ سره دې کې رو او دغه رنګه کالم دغه شیونه مینه دي دا به هم درته لږ شانتې وکړم مثلا ما به دې ځای کې کلیک کړی دی او دلته زه راشم ټیبل ته ټیبل کې انزرټ وایي دا آف دی ټیک شو اصل کې دې کې ما لیکایي شروع کړی دی دا په دې وجه لږ شان خراب شو مثلا زه وایم چې یاره د دې په دې منځ کې دا نه دي د دې په دې منځ کې دې ما ته یو څو دغه انزرټ شي دا وایي ته په دې کې به دغسې باندې اډ کول غواړې داسې باندې داسې باندې
په داسې باندې دې لاس ته هغه لاس ته ښکته بره نو دغه ځای نه موږ دا اډ کولی شو. ټیک شو. دې کالمز اډز نو مثلا ګوره زه ورته وایم چېرې ما سره رو زیاته کړه. ټیک شو. ګوره بره سایډ نه ما سره یې زیاتې کړې 2 دانې 2 دانې. دا به لږ شانې کم کړو موږ چې پته راته ولګېږي. دا به زه راشم دا به هم زه 4 کړم. ټیک شو. نو 4 بای 4 دی. اوس ورته وګورئ دلته به زه راشم ټیبل ته انزرټ ته. نو اوس ګورئ ورته دلته به زه کلیک هم وکړم لږ شانې دلته زه ورته وایم چې یاره دلته کې نه ما یو زیات کړه. ټیک شو. څومره سلیکشن چې تاسو کړی وي هغونه به سره زیاتې وي. زه ورته وایم چې بره سیټ ته یو زیاته کړه. ټیک شو. یو زیاته کړه د بره. زه ورته وایم چې یاره ښکته یې زیاته کړه. ټیک شو. لاندې طرف ته لاندې به زیاتې شي دا دی. که زه ورته ووایم چې یاره راشه او دې ښی سیټ ته یا ګس سیټ ته یو دانه زیاته کړه هغه سیټ ته وګوره نو هغه سیټ به 4 دانې زیاتې شوي ځکه چې ما سلیکشن د 4 کړی دی. که ما سلیکشن د یوې وکړم نو ګورئ ورته یو سلیکشن مې وکړو د یو سیټ یا مثلا تاسو د یوې کرښې وکړئ نو ګورئ ورته دا به دې لاسه ما سره یو زیات شي. دې ځای نه تاسو دغه ایډز وغیره پکې کولی شئ. زیادت دغه ځای نه تاسو سلیکشن کولی شئ ټول سلیکټ کوئ. ټیک شو. او دا خو اسانه طریقه دومره ګرانه ده. ټیک شو. صرف دا کالمز ترنه سلیکټ کوئ او دغه رنګه بل پکې ډیلیټ دی. تاسو کم ډیلیټ کول غواړئ روګانې ډیلیټ کوئ کالمز ډیلیټ کوئ نو چې کوم تاسو ډیلیټ کوئ هغه به سلیکشن وکړئ او هلته نه بیا ډیلیټ کړئ. زه ورته وایم چې دا زیات ډیلیټ کړه دا به هم راشي دلته به راشي موږ نه به دا کالمز به ترنه ډیلیټ شي. ټیک شو. دې ځای نه موږ دغه ډیلیټ وغیره کولی شو. بل دی کې موږ سره بس دغه دومره څه دغه نه دی بس رو او کالم دې ځای نه هم دغه کولی شي. بل په دې کې موږ سره چې کوم دی دا یو شیز دی څه شو بل دی کې موږ سره دا دی. ټیک شو. نو نه دا نه دا شی نه دی موږ سره د دې مطلب دا چې دا داسې منځ کې ټول یو کړه. ټیک شو. دې ما سره دې نه ټول یو جوړ کړو او که زه ورته وایم چې یاره دا ټول دي په دې کې زه دننه صرف په دې کې دننه یو اډ کول غواړم. ګوره ورته ما ته وایي زه پکې 4 کرښې جوړې کړه په دې یو کې په دې یو کې راته دننه 4 کرښې جوړې. ټیک شو. یعنې دې ځای نه موږ مثلا د سکول غاضري نو هغې کې په یو خانه کې سوی په یو خانه دومره وي او په هغې کې دوی نو هغه به تاسو دوه د دې ځای نه داسې کولی شئ. هغه بیا دا چې کوم دی نو د دې نه تاسو داسې اډ کولی شئ او دې باندې تاسو داسې زه ورته وایم چې یو دوه پکې اډ کړه. ګورئ دا دلته کې اوله زیرې ولګئ دلته کې اخر زیرې ولګئ اول او اخر دغه ته کې تاسو بیا داسې کولی شئ. ټیک شو. نو دغه ځای نه تاسو رنګ بیکګراوند هر څه چینجز وغیره یاد کړل ټیبل او بس دغه پکې بیا دا شیز و دا مې ورته وویله چې دې ځای نه یو جوړول دې ځای نه پکې داسې په داسې داخلول داسې که زه ورته وایم چې یاره دا واپس خپل حال ته واړوه. ګورئ دا نه دی دا واپس خپل حال ته واړوه. ګوره واپس راشي دې خپل حال ته به راولي. اوکې دې ځای پورې بس دغه ټیبل درس شو. انشاءالله راروانې ویډیو کې بیا دغه درېونه ټول زه وایو دا دومره اهم هم نه دی خو بیا هم په کار راځي که نه چې څه دپاره ورکړي دي نو دا به ته بیا زه انشاءالله ویم دغه مایکرو وغیره بس دې کې دومره اهم څه نشته دی دا لږ غټ فایند به یې ته ویم. ټیک شو. نو انشاءالله بس تاسو به ټیبل یاد کړئ. ټیبل موږ سره ډېر زیات استعمالیږي حاضریانو دپاره دغه رنګه قرآن کریم دپاره چې تاسو دا وینئ چې دا قرآن کریم پکې موږ جوړ کړو نور هر څه دپاره ټیبل ډېر لازمي او ضروري دی. جدول مدولې شوې دغه رنګه سکول دپاره مدرسې دپاره هر شي دپاره ټیبل کې کار ډېر زیات راځي مونږ نو انشاءالله ټیبل تاسو خامخا یاد کړئ او دا بالکل ځان سره بار واړوئ ښه ډېر پریکټس به وکړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.